سلامونه دوستانو په دې هیله چې ټول جوړ او روغ وي. پوهېږم چې ټول افغانان په دې شرایطو کې خفه دي او دا چې زه خپل درد ګورم، خپل زړه ګورم چې څومره زه خفه یم او خپل احساسات نشم بیان کولی. زه مطمئن یم چې زما په شان په میلیون‌ها نور افغانان خفه دي او ډېرې ژړلي دي نن. نو په هر صورت د یو سفري ولاګ دی چې د دې ځای څخه مثلا تورنټو ته ځمه. نو ولاګ وګورئ، خیر د ولاګ نه خوند واخلئ. بیا انشاءالله بیا به ګورو سره، راځئ ولاګ وګورو چې د کلګري نه تورنټو پورې څومره لار دی، څنګه ځو او چې شی ګورو. نو زما هم خپله اوله تجربه ده چې تورنټو ته ځم. نو غواړم چې دغه تګ او دغه چکرې بولې یا سیاحت بولې تاسو سره یو ځای شریکم. ویډیو تر اخره پورې وګورئ. اوس میدان خواته روان یم په خیر سره. انشاءالله چې میدان ته ورسېدو هغې نه وروسته به حرکت وکړو ترانو خواته. ترانو میدان رسیدم بخیر دیگه. انشاءالله طرف طیاره میرم. ساعت 1:30 بجه شب، 1:15 پروازم است دیگه. فعلا اینجا شب است، 10 بجه شب است. انشاءالله برم دیگه طرف تورنتو که طرف تورنتو چی گپ است. جایتان خالی دوستای عزیز، ویدیو رو تا آخر سعی کنین، از این ولاگ سفری لذت ببرین. ببینیم که این تورنتو چه رقم است. بس خلاص شو، چکینگ هر څه خلاص شو. اوس روان یو هغه ته میدان خواته. تقریبا بس یو ساعت وخت پاتې، یو ساعت بعد نو حرکت دی. ښه ښکلی میدان دی، ښه پروفیشنل میدان دی، انټرنیشنل میدان دی. نو خپله چې ودرېږي په لعنت ځکه ځینې وخت ټوکې کوم، ګپ لګوم، زه داسې یم چې پرېږده چې ستاسو ساعت تېر شي، نوره داسې چا خبره نادیده‌توب نه کړم چې زه نادیده‌توب وکړم، یم چې ساعت یې تېر شي. ځکه چې بدون د دې نه چې زه دلته راشم، ما تقریبا 7-8 هېوادونو ته چکر وهلی او تللی یم، په کنفرانسو هم چنانڅه تللی یم. نو خاصه تاسو په خاطر زه وایم چې لږ مې ساعت تېر شي، نوره داسې هغه زه نه لرم، کوم هدف نه لرم چې زه وایم چې نادیده یم، دا داسې هغه دی نه. شکر لیدلی مې دي، هر څه مې لیدلي، په یوازې ساتري لپاره. انتظارګاه ته ورسېدم. نو ټول پراته دي، دا وګورئ خیرن پیرن. بس لږ خوب به ته وکړم، داسې نیم ساعت خوب وکړم، هغې نه ورځ به تیارې ته وخېجو. سر مې خلاص شو. نه خیرن خو نه دی، ولا سپین سپین دی، خلاصې خدای ویلی دی، پوه شوې خدای شرمولی. کیدای شي خوب تصویر وي چې دا رقم خبرې وځي. بخښنې سره وای کور کې د ګارد وړمه وي چې ساعت تېر وي. ښه ساعت تېروئ، ساعت طیارې خواته ځو. خورا ډېر خوند کوي دا سفر چې لرې خسته کېږي خو خوندور دی. فن دی، فن چا خبره. څه خوب به وکړم، مزې دي مزې دي. بس ویډیو تر اخره پورې وګورئ. زه پوهېږم، زه مطمئن یم چې خوند ترې اخلئ. سیټونه تش دي، یوازې زه راوختلم ځکه چې افغاني چال مې وکړ. مخ ته لاړم، مخ ته راغلم، دوه درو څو کسانو نه افغاني چال مې پې وکړو په دوی نه. رسیدیم بخیر طرف تورنټو. So is it bad in Afghanistan right now? Is it bad in Afghanistan right now? Right now not bad, but
your lock at the school doors for the girls here right now. Oh, I see. Okay. Yeah. So our that's our. Yeah, maybe Calgary. that one is my bag. Oh, there you go. Thank you. هذا يوتيوب فعالياته. जब मामूल तस्वीर में है म्यूजिक ना मेरे चला के म्यूजिक चला के नहीं افغانی پلی کو که دوستای میبینه دیگه هموطنا میبینه که حداقل همراه از آیرم حیدر سلیم چی شوی هنگامه که بود کی؟ سمیر روشن؟ نه صداش خوب مثل حیدر سلیم آره بود به به ترانتو خو ولا ډېر ښکلی ځای دی او مای ګډنس وګورئ مجردانو زه پوهېږم چې زړه مې لږ زره غواړي خو خیر هر څه په کوشش کېږي په تلاش کېږي تر څو چې تلاش ونه کړي دلته نشي رسېدلی نو نورو ویډیوګانو ته منتظر پاتې شئ انشاءالله